د قضای حاجت د آدابونه دا ده چې سړی جوابچي ته ځي لرې لاړ شي. حضرت مغیره ابن شعبه وایي زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې وم چې د ده انساني ضرورت ته ضرورت پیدا شو نو لرې لاړ وای کمال مروت دا ده چې نه د انسان وجود څوک د قضای حاجت په وخت کې وویني، نه د انسان اواز څوک واوري د بدبویۍ، نه بدبویي څوک محسوسه کړي، نو لرې به لاړ. حتی بعضې روایت کې راغلي 2 میله به لرې لاړ. اوس دې یو سوال څوک کوي چې دلته وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به چې د حاجات اراده وکړه لرې تلو. هلته مخکې موږ تاسې د استقبال او استدبار په مسله کې وویلې، حضرت ابن عمر رضی الله عنه وویلې زه د حفصې رضی الله عنها کوټې بام ته وختم، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ننې په کور کې په هغه ضرورت باندې ناست و چې مخې د شام په لوري و. نو هلته خو معلومیږي چې ننې په کور کې د خپل ضرورت رفع کول. نو د دغو تطبیق دا ده، یو د سفر حال ده، یو د حضر. دلته قید سفر ذکر شوی دی، فی سفر. د سفر په حال کې خو لیټرونونه د خلکو سره نه ګرځي چې کوټې په هغه ځای کې موجود دي. اوس نو په دښته کې روان یې، ملګري در سره دي، اوار ډاک ده. دلته ادب دا ده چې د خلکو نه لرې لاړ شي. یو کور زندگی ده، د کور په زندگی کې چې د ضرورت ځای ده موجود، هلته خو ضرورت لرې تاک ته ذاتي ضرورت نشته. یو یا تطبیق داسې ده چې د افک واقعه کې را روان دی چې د صحابه و مبارکینو ام المؤمنین د موږ حالم اول داسې و لکه د کوچیانو دا په کور کې د ننې لیټرین نه خلکو بد راتله. وروسته بیا دا شروع شوه. نو چې تر څو لیټرینونه په کور کې نه و جوړ، په یغه وخت کې به نبي علیه السلام لرې تلو. چې کله جوړ شو بیا دلته ضرورت. نو په صحراو په کور کې فرق شو، یا دا اول و آخر. اول وخت کې دغه شی سره ناشنا و، نن په کورو کې کنارابونه نه و، بیت الخلاوې نه وې، نو د لرې به تله. او چې کله بیا ځایونه جوړ شو بیا یې مهمه پاتې شوه. بل دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انه کان یرتاد لبوله وکانا کما یرتاد منزلا. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې د بولو طرف ته خوشبویي د قضای حاجت لپاره چیرې تلو، داسې سوچ به د ځای کوه لکه سړی چې یو ځای اړی. ګورې دا څوک چې کوچیان ځي یا د قافلې والا ځي په یو ځای چې اړی، ازغي، ډبرې، خاشاک، د لیارې منځ په داسې ځای کې اړی، لکه د اړولو دپاره چې مناسب ځای ګوري، د اړولو سره چې مناسب وي، اوبه موجودې وي، د لرګیو بندوبست کېږي، د ضروراتو احساس وي ورسره. د بولو دپاره به هم دغسې مناسب ځای کوت. مناسب ځای نو وای دا معنی چې یو ځای پټ ځای وي چې خلک د ویني نه، یا کډای، یا د دیوال شا، یا د کمر شا، خو چې پټ ځای وي، یو د پټوالي لحاظ و. یو دوم به دا و چې هوا ته مخامخ نه وي چې باد در باندې لګېږي، بولې بیرته په تا لګېږي. دریم دا چې جګ ځای طرف ته به بولې نه کوله چې بیرته په سړي باندې را روانې وي. څلورم دا کلک ځای ته به بولې نه ورکولې. حتی موږ تاسو ته را روان ده د نبي علیه صلات وسلام نیزه مبارکه صحابه به ورسره ګرځوله. یوه فایده په هغو کې دا دی، کله به په خاوره په مځکه چې بولې کولې، په نیزه به وویلې چې مځکه پسته شي، بیا چې بولې کوي ټولې لاندې ننوځي، بیرته نه رابادېږي، بهیږي نه. دومره احساس و. خو انسان د ادب ده، په کار ده، ضرورت ده. داسې خو نه چې چیرې بولې درغلې ذات لمن په سر پورته که، نه د سطر لحاظ کوې، نه د خلکو لحاظ کوې، نه د ځای لحاظ کوې چې یا د چا ګودر ده، یا د چا د ناستي ځای ده، د چا د آرام ځای ده، خفه کېږي په څوک. نه دا خو نه ده. د دغه ټوله نبي علیه السلام به د بولو دپاره هم داسې سوچ کوه، مناسب ځای به یې کوت، لکه څرنګه چې سړی د اړولو دپاره مناسب ځای ګوري.